سید صابر شاه صابر د لنډیز نه پس زه یو ډېر ښه زلمي شاعر شبیر درانی صاحب په خواست کوم چې راشي خپل کلام واوري. شبیر درانی صاحب شروع کوم د هغې لوی ذات په نوم باندې چې نن یې مونږ په خپل حکمت باندې دې ځای کې راغونډ کړي یو. د نیاز بابا په کتاب او په شخصیت باندې صابر شاه صابر داسې خبرو وکړه چې اوس خو زمونږ نظم او دغه ته خدای شته هم نه کېږي خو چې څه دو څلور مات ګوټ شعرونه لیکلي دي ما هغه ته ستاسو مخکې وایم. شاعر یې یاد کړم که ادیب او که رهبر ملګرو، شاعر یې یاد کړم که ادیب او که رهبر ملګرو، جانزیب بابا کړی په هر لار سفر ملګرو، او ورخ د لیمون او بخور یې تل په اوښکو کوي، ورخ د لیمون او بخور یې تل په اوښکو کوي، کری ګلونه د وحدت په سم او غر ملګرو، او غنی ځکه یادوي د لالي جان په نامه، غنی ځکه یادوي د لالي جان په نامه، تنکي غازی دی د بابا دستر لخکر ملګرو، او خدای ګو تر اوسه په ګیټو یې د بیړو خاپونه، خدای ګو تر اوسه په ګیټو یې د بیړو خاپونه، اتم او پیرنګ سره په شر ملګرو، او قصه د ژوند دی د لیدلې اورېدلې هر چا، قصه د ژوند دی د لیدلې اورېدلې هر چا، د زړه په وینو کوي تل د ګلو کار ملګرو، او خلق سوغات جیل ته لیږي، خلق سوغات جیل ته راوړي د نیاز نصیب ته ګوره، خلق سوغات جیل ته راوړي د نیاز نصیب ته ګوره، لیږي د جیل ورته ولي قند و شکر ملګرو، او نسې د مشر خان بارام د باچا خان خورې دی، نسې د مشر خان بهرام د باچا خان خورې دی، ګرد نړۍ کې د غیرت لري دفتر ملګرو، او د ولی خان سره بندي د خریپور په جیل وو، د ولی خان سره بندي د خریپور په جیل وو، تاجو بی بی چشور اسخط پلوي سفر ملګرو، او د جیل خانه اونې تر اوسه سلګي یادوي، د جیل خانه اونې تر اوسه سلګي یادوي، اخی پغېګه نه جانزیب نیاز ولی ته سر ملګرو، او د خوشحال خان نه پس د توري او قلم خاوندان، د خوشحال خان نه پس د توري او قلم خاوندان، یو غنی خان او بل جانزیب داشنغر ملګرو، او دا چې کچکول په غاړه ګرځي ادبي کوڅو کې، دا چې کچکول په غاړه ګرځي ادبي کوڅو کې، زوی د بورخان د چخکاره لکه د نمر ملګرو، او ادب پرسته ادب ذوق پښتونخوا کې ډیر دی، ادب پرسته ادب ذوق پښتونخوا کې ډیر دی، ولی جانزیب پکې پسیر د علم غر ملګرو، او غبین د شاتو د پښتو ادب جولې تراغلو، غبین د شاتو د پښتو ادب جولې تراغلو، کړي بخواګه ترخه کوکه د لرو بر ملګرو، او ولی بنوای سندره د وحدت پجارا، ولی بنوای سندره د وحدت پجارا، قامل اخکر کې جنگې دل پسنګر ملګرو، او دورانی زخه یا تکمیل د خپل مرام غړما، دورانی زخه یا تکمیل د خپل مرام غړما، را تخکاریږي د تور مخ شپې سحر ملګرو، ډېر مهرباني دي.